مشهور یو کنه پنجابي و پنجابي و د ملتان ها وي تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ عبدالوکیل. عبدالوکیل خان تاسو بل ورځ د شلي نه راغلئ څنګه څه نوې واقعه داسې د یاره جي کارګزاري خو زموږ دا وه که نه د اوټونو دورانو نو دا کسان ناست وو په جومات کې نو ماښامي ټایم دی نو موږ ته یو مشر سړی و نامي ګرامي سړی و لکه خو ځان ته څه وی موږ ته ویل تاسو خانانو د کوم ځای مال موږ د مردان باندې مشهور یو که نه پنجابي و پنجابي و د ملتان و ما ورته ویل چې یاره موږ د مردان یو نو تاسو کم قوم یې پښتانه ما نه موږ پښتانه یو ما الحمدلله موږ پښتو خبره هم پښتو ده وایي تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي ما هغه څنګه که نه ما ورته څنګه ته ما دا تپوس کوې چې تاسو ستاسو په مردان کې حیدر امیر حیدر خان هوتي تاسو له څه څه نه دي کړي پښتون دی ستاسو زلمی دی یاره خو مونږ ډېر په دې باندې ډېر بې خراب یاره جي ما ورته بس اخره کې ما خبره نور سره نه نو بس ما ورته یاره جي لکه څه وي چې تاسو اوټ ورنه کوو فیل شو فیل هم دا ولې پښتانه نه یې تاسو پښتانه نه یې لکه نو ما ورته ویل چې یاره جي موږ خو بس اوس په اوټونو پسې نیو راغلي اوس ځان ته خلاصوم که نه پسې خبره ځان له دغه کې ځان له اوس یو ده موږ لار جوړو به د دپاره چې یاره جي موږ په الله په لار کې راغلي وو دواګانې مو له غوښتي دي د الله په لار کې چې خدای پاکه ته یې پاس کړې که نه خو لکه هغه سړي پنجابي خو امیر صاحب ورته رامخکې شو امیر صاحب ته چې یاره جي موږ خو د دې خبرو